هغه صحابي چې هغه ټوله شپه به عبادت کو او د ورځې به روجي نیولې او پلار ورله واده وکړو نوجوانو عبد الله ابن عمر. نو بل ورځ دا پلار چې دی د دې صحابي د عبد الله د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د خپل انګور نه تپوس کوي د کور مشر له پکاري چې کور حالات ځان خبر څنګه دی زما د زوی خوې اخلاق در سره خدي زما د زوی نه خوشاله عبد الله څنګه دی هغه او خيار خلق ډیر په طریقه او په ډیر طریقه باندې خبرې کولې په آداب باندې هغه ورته ستا ډیر نیک زوی دی انګور ورته عبد الله ډیر نیک سړی دی نعم عبد الله ډیر ښه سړی دی بس چې څنګه کمرې ته رانه نوځي او په نفل ودرېږي نو بس سار ته بیا سلام وګرځي نو او د ورځې روجي بیا اخر کې پښمنه و چې زما د ورځې روجي نو لا اوس پورې زمونږ بډې مډې لانه دي لټولي په خبره وایي کنه او خيار خزو بډې مډې را لانه دي لټولي خو بس دومره ده چې رانه نوځي کمرې ته بس په مونږ ودرې ټوله شپه مونږونه وای ښا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی چې راشه کنه دا زما دوی خو په بل بزرګي لګېدلې دي د خدا چل کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم راو وخت بچي ستاسو طریقه ده وای زما خدای طریقه ټول شپه عبادت کوم زما کې عادت دي صحابه دي بچول د ټریننګونه ورکړي خو دې پوه نه و چې دا واده او د خزي حق او دا فرض دي نو نبی علیہ السلام دې ته متوجه کوو وای خاطر ټول شپه ولاړی او ټول شپه ولاړی اخرت لسه جمع کول پکار دي الکه خو چې دا خزي حق ادا کې دا اخرت لجمهوري ده دې کې باجر دي او د ورځې بس روزه نیسم ځکه ځواني مو بدن کې الله طاقت را کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل دا طاقت یوازې د دې کارون د پاره نه دا طاقت الله د نور کارون د پاره پیدا کړی دی چې کوم حلال کارونه دي او جایز کارونه دي او بیا په پابندي ولګولا چې زه او خپل حالت ورته زه د الله پیغمبر یم زه د شپې خوبم کو او زه قیام الليل او تهجدم کو او ذکل روجه نسم نفلی او کله نه نسم تا ته د اجازه چا درکړی ته زمانه مخکې کېږي په دې تقوا کې قسم چل د نبی نه څوک په تقوا کې مخکې کېدی نه کته مخکې کېږي دا به جاهلی تقوا دا به صحیح ګور دین باندې صحیح ځان پی کوي جذباتي لزان نه جوړوي نبی علیہ السلام شاباش ورکړ شاباش ماشاءالله یاره خود نر بچی نو نه نبی علیہ السلام منی کړو او ورته ته وسو پوری دا کارو زته نن ځواني مثال سبا چې دی عمر د 30 نه ورا شو مثال بتاور یا د 40 ته ورسېدي بیا ته دا کارونه کولای شي نه نبی علیہ السلام ورته فرمایل هغه عبادت خون کوي بچیا چې سړی ټول مروت لګ خټول مر او د دې ورته طریقه وخودل او استاد سترګې پتا حق دی دله به خوب او آرام ورکې د شپې استاد نفس پتا حق دی دله به دمه ورکې د شپه الله دله را لېګل چې دې کې به د بدن دمه کوي خوب بم کوي او د الله حق دی را پاسه بیا د شپې اخري سکه او ټیم کې را پاسه عبادت هم کوي او ولزوجک علیک حق بیا چې دی واده کړي نو د خزي پتا حق دی د خزه خو دې دیوالون نه راغلي د دې به حق ادا کې د دې پتا حق دی بل روایت کې راځي چې استاد میلمه پتا حق دی دا نه چې میلمه راشي سړی میلمه سره نه ملاويږي چې زموږ تقوا کوما کمرې ته ولې نه ورځم چې خپل عبادتونو کوم چې میلمه سره کینم نه دا میلمه سره ناس ته داستا بندگی ده الله دا د میلمه حق دی د الله او رسول ویل زمون خلک چې په یو ټرای پک رواني په یو سیټ رواني د دین یو خبره چې ووري نور ډېری خبرې تی بیا پناش نه په دین بداسي عمل کې چې ټول احادیث باندې عمل راشي د بندگانو حقونه مداشي د الله حقونه مداشي بیلنس برابر ساته د ځان نه د دروغ متقی م جوړوا د بعض خلکو بارک په تاسو ور یره د فلانه نه دي دا ډیر پرهیزګار دي ټول مردار روجي ورته بالکل پرهیزګار نه دي بالکل پرهیزګار نه دي زمانه نبی دینه منع کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي منع چې نه ته د خپل کور ولا حق ادا کې ته د خپل بدن حق ادا کې دا نفس دی له آرام او دمه ورکه او کنه استاسترګي به خراب شي ستا بدن به کمزور شي عبد الله او دا بندگی د الله به ته سر ته نشي رسوله خو چې هغه بار دا ویل چې د الله نبی نه زما طاقت ډیر دی نبی صلی الله علیه وسلم اخیری اجازه تغله دا ورکه چې عزت ځان ته ډیر تکړه وې کنه نو په د دریش په نزیات په قران نه ختمه چې تبي ډیر تلاوت کې لسی پاره کوا لس پاره دومره تکړه اول دین زیات کولای شم نبی علیہ السلام ته فرمایله بس دا اخیری دغه دیتا او روجه د ټولو نه وي په میاش کې درې روجي نه سوي نه جی زما خو ډیر طاقت دی بدن کې
بیا ورته نبی علیہ السلام لګي زیاتول وینا بدن کې ډېر طاقت دی. نو نبی علیہ السلام ته څومره شوقي دي عبادت. واور اخیری خبره نبی علیہ السلام ورته اخیری خبره واور په باب د روزه کې نفلی روزه کې چې د دین غوړه روزه اډوشتنه او دا روزه یو نبی نیولې وی چې هغه داوود علیہ السلام به صيام داوودی نسا صيام داوودی څه شه ده هغه دا چې داوود علیه السلام به یو ورځ روزه او بل ورځ کوجو یو ورځ روزه بل ورځ کوجا یو ورځ روزه بل چې ډیر تکړای نو به ودا کار کې مینس کې یو روزه پرې دی ګوره ټول عمر لګاتار روزي سیوا د رمضان نه نیولو نشته دی ګوره د نزان سات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا آداب ذکر کړو.